सूरत नहल आयत नंबर 74, 75 और 76 पदी आयातुनों की द सूरत नहल पिंजम बाब आखिरी सबक दे او مخک ذکر شیو چې پدې کې با په غلطو مثالونو باندې زجر او تنبیه ور کوي او صحیح مثالونه به ذکر کوي. اولنی آیت کې په غلطو مثالونو باندې زجر او تنبیه ده او په دوه آیاتونو کې دوه مثالونه دي. فلا تضربوا لله الامثال زورنا ده الله ته مثالونه م بیانوي. د دینه مخکې آیاتونو کې ذکر شول چې دی با الله تبارک وتعالى ته لوریان او اولاد ثابتولو نو دا الله مثال به ورکول چې څنګه په دنیا کې د یو سړی اولاد وی نارینه وی زنانه وی دک شانتی د الله تبارک وتعالى اولاد دی نارینه اولادم دی او زنانه اولادم دی. فرشتي به زنانه اولاد ذکر کول الله ورته په دې آیت کې زور نه ورکا چې الله ته مثالونه مو بیانوي. ستاسو خو که اولاد دین او د هغې وجه دا ده چې تاسو نه پیږئ تاسو کمزوري او الله ته د اولاد ضرورت نشته ځکه هغه زورور دی غالب دی هغه د هر قسمه کمزورۍ نه پاک دی. چا ویلي دا مثال داسې چې دی به الله ته مثال بیانولو لکه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه تفسیر عثماني کې فرمایي چې دی به داسې مثال بیانولو وی ګوره څنګه چې په دنیا کې یو بادشاہ یو حاکم طرف ته رسیدل براه راست مشکل وي نه کیږي ته به د هغه یو تعلقدار سره تعلق جوړې د هغه د سیکرټري سره د هغه د پی سره د هغه د چپړاسي سره د هغه د وزیر او د نوکر سره نو هغه به بیا ته هغه ته وررسئ نو بیا به ته ور ورسئ. وی دک شانتی الله تبارک وتعالی یو بادشاہ دی هغه ته براه راست سړی نشي رسیدلی نو لہذا دلته کې به د چا لاس نیسي. نو منګ دا قبرونو کې چې پراته دي د دې بزرګانو لاس نیسو او چې کوم دی نو الله ته ځان وررسو. نو الله تبارک وتعالی منع وکړل او الله ته داسې مثال م بیانو. ولی د دنیا حاکم او د دنیا حکمران بادشاہ تا که یو انسان د بل چا په واسطه او په ذریعه ځان رسي دا غي وجه دا ده چې حکمران ته علم نشته. حکمران ته علم نشته کنه حکمران ته خدا علم نشته چې په پلان کې کلی کې څومره خلک دي هغه کې د چا ما سره څه کار دی دا پته ورته نشته چې په هغه بل کلی کې څومره خلک دي د چا پکې ماته څه ضرورت دی خو الله ته خود دې ټولو خبرو علم دی الله عالم دی. نو الله ته به د دنیا د حکمران په شانته مثال نه بیانې. الله عالم دی الله ستا په ضرورت واقف دی الله ستا په احتیاج واقف دی ته صد الله نه غواړي الله په هغه واقف دی الله په هغه قادر دی نو د الله نه براه راست غواړه د الله نه براه راست غواړه. نو دلته دا ذکر کړل فرمایي فلا تضربوا لله الامثال م بیانوي تاسو الله لره مثالونه. ولی زکات ان الله يعلم الله پوه دی الله عالم دی الله د مخلوق په هر احتیاج باندې په ضرورت باندې با خبر دی الله ته د ذری ذری علم دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پیږئ. نو د دنیا حکمرانان نه پیږي نو د دنیا د حکمران سره به الله ته تشبیه نه ورکي. رد په مجسمه په مشبهه او په غلطو مثالونو بیانون کوټولو باندې وشو. نو اوس دوه مثالونه ذکر کړي صحیح مثال وراشه که مثال ذکر کړي نو داسې ذکر کا. دی لومبني آیت کې مثال ورکړی دی چې ګوره
یو سړی دی د سسیز مالک نه دی د ځانم مالک نه دی غلام دی پخوا به غلامانو ابا په بازار کې خرڅېدل ابا د ځان مالک نه و چې چا به واغشتو هغه به مالک و یو سړی دی د ځان مالک نه دی د هیڅ سیز مالک نه دی په هیڅ سیز قادر نه دی بل سړی دی د ځان مالک دی دنیا کې هر څه ورته الله ورکړي دي مال دولت یې ورته ورکړی دی او بیا ورته په مال دولت کې اختیار هم ورکړی دی په خپل اختیار خرچ کوي پټ خرچ کوي ښکاره خرچ کوي دا دواړه برابر دي نه دي برابر چې دا دواړه نه دي برابر نو اوس راشه وپېژنه په دې باندې توحید دا انسانان چې دي دا بندگان چې دي دا په قبرونو کې پراته اولیاء چې دي انبیاء چې دي دا د هیڅ سیز مالکان نه دي او الله تبارک وتعالی د هر یو سیز مالک دی دی په خپل اختیار څه شي نشي خرچ کولی الله په خپل اختیار ټول عالم باندې خرچي کوي د ټول عالم ضرورتونه پورا کوي نو دا دواړه برابر شول نه دي برابر چې نه دي برابر نو بیا د الله سره څوک مه برابر کوه ولم یکن له کفوا احد نشته د الله څوک برابر نشته الله سره څوک برابر فلا تجعلوا لله ندا الله ته انداد مه ګرځوئ الله ته شریکان مه جوړوه د الله سره څوک شریکان نشته دا ذکر کوي ضرب الله بیان کړی دی الله مثلا یو مثال عبدا مملوکا د یو بندا چې کوم دینو چې د بل چا په ملک وي د بل چا په قبضه کې وي لا يقدر على شيء ان دې قادر په هیڅ چیز باندې ومن او د هغه چا مثال بیان کړی دی رزقناهم منا چې موږ ورته د خپل طرف نه ورکړي دي رزقا حسنا ښایسته رزق حلال رزق فهو ينفقو هغه د هغې نه خرچ کوي سرا پټ وجهرا او ښکارا هل یستوون آیا دا دواړه برابر دي لا نه دي برابر نو چې نه دي برابر نو توحید ثابت شو کنه الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي چې مالک د ارس دی خرچ په خپل اختیار کوي بنده سره خپل اختیار نشته کدی وی ما سره خپل اختیار د دې چې کوم چغي وي چې خپل خور او خپل اختیار او دا اختیارونو چغي وي نو دا دې اس خلکو ته دوکه ور کوي نه د چا خپل خورشته او نه اختیار شته دا ارس د الله دی او دا بیا الله مونږ ته امانتن را کړی دي منګه امینان ګرځولیو او امانت چې درته څوک درکې نو چې هغه درته کومه طریقه وښیي په اکه طریقه به استعمالې ګنې نه به استعمالې بل اکثرهم بلکې ډیر د دینا لا يعلمون نه پیږي ډیر شوي دا نه پیږي اکثریت د لا علم وي نو په کوم څیز چې د اکثریت بنیادی ام به د لا علم وي جمهوریت د اوټ نظام او جمهوری نظام د دې مدار په اکثریت دی چې یو طرف ته سل دمان او بل طرف ته یو کم سل غټ شیخ الحدیثانی نو هغه یو چې کوم دی پوره سلو دمانو ګټلی کنه بنیاد یې په اکثریت دی نو د لا علم وي کنه د لا علم وي په خبرو سه خو عالم سړی چې دغه جمهوریت اسلام ثابتوي نو دی ځان لا علم او دم ثابتول غواړي د مقصد دی چې زه په هغه بنیاد کې لاړ شم دا وي دویم مثال ورکړي دا دویم مثال داسې ورکړی دی چې دوه کسان دي یو ګونګی دی چې کله یو سړی ګونګی وي نو دی اظهار ما په ضمیر نشي کولی د چانه چې څه شی غواړي هغه پویولی نشي دی په خپل مسئله باندې په خپل حاجت او ضرورت باندې څوک پویولی نشي او بل سړی دی تندرست دی هغه چې کم دینو گویا دی دا هغه ژبه کار کوي نو لہذا دا دواړه برابر دي نه دي برابر بیا هغه ګونګی چې دی هغه داسې دی
چې پاغه کې نه پکې قوت د عمل شته او نه پکې قوت د علم شته. قوت د عمل پکې ځکه نشته چې ګونګې دی، خو قوت د علم هم پکې نشته. چې تی لیږي باتینګړو پسې نو دې در پسې بینډې راوړي، چې ته ورته وې سپي را پرانځه دې سخي را پرانځي. داسې هم دی. نو دا دواړه برابر دي؟ نه دي برابر. چې دا نه دي برابر نو څنګه دی الله تبارک وتعالی چې هغه په هر څه قادر دی او دا په قبرونو کې چې پراته دي دا ګونګیان دي، دي تا ته چېرته جواب درکړی دی؟ نه دی درکړی. دا تا چې په خپل لاس تراشلی دی او بت دی جوړ کړي دی ګونګي دی. دا تا چې کم تصویر وښکلی دی او تا ځان دپاره معبود ګرځولی دی دی ګونګي دی. دی نه تا پویولی شي نه تا ته جواب درکولی شي. دی نه تا ته دا ویلی شي چې ستا ضرورت او زه پوره کولی شم، نه دا درته ویلی شي چې بل طرف ته لاړ شه ما سره نشته. اسې په تیاره کې ساتلی دا برابر دي؟ نه دي برابر. دا وایي وضرب الله، نو بیان کړی دی الله مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو، احدهما په دوو کې یو چې دی ابکمو دا ګونګي دی، ابکم ګونګي، لا يقدر على شيء نه دی قادر په هیڅ څیز، وهو او هغه چې دی کل علی مولا په خپل آقا باندې بوج دی، بوج هم دی اسې د روټۍ خوله را روټۍ پې خلاصوي بوج هم دی. اینما یوجهو کم طرف دی چې متوجه کی لا یأتی بخیر، خیر نه راوړي، ضرورت نه پوره کوي، سودا صحیح نه راوړي. بعضې سړي وي که نه په هغه لاس کې د هغه په لاس کې خیر نی، بس چې کم کار ته لاس ورچي خرابوي یې، چې کم کار ته لاس ورچي هغه بس سر ته نشي رسولی. لا یأتی بخیر. هل یستوي هو، الله وایي دا سړی برابر کیدی شي ومن دا هغه چا یأمر بالعدل چې هغه د عدل حکم کوي، هغه په عدل روان دی، په انصاف روان دی، وهو على صراط مستقیم، او په نیغه لار روان دی. چې څه پسې لیږي هغه درته پوره کوي. دا دواړه برابر شول؟ نه دي برابر. چې دا نه دي برابر، ښه او بد نه دي برابر، ړوند او بینا نه دي برابر، کون او شنوا نه دي برابر، ګونګي او ګویا نه دي برابر. نو څنګه دی خالق او مخلوق برابر کړل؟ الله چې حق سچ معبود دی، معبود حق او معبود باطل دی، څنګه برابر کړل؟ دا ذکر کوي. وهو على صراط مستقیم، او غپنی غلار باندې دی. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.